دی وخت کې موږ سره د جنید صاحب تاسو ګورئ چې جنید اکبر صاحب دی وخت کې یو سخت پوزیشن کې راګیر شوی کله نه دي ته اختیارات ملاو شي نو هر ځای کې لږ حالات سختي کې نن بیا نه تاسو کو جنید صاحب څه ګورئ د پارټۍ کم طرف ته بوزي کم طرف ته روانه شوه یا کم طرف ته حالات جوړ شول نو څه داسې لار نه ګورئ چې تاسو د خپل پارټۍ هم بچ کړئ او ورکران هم بچ کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې چې د حالاتو کې زیات ذمہوریت حکومت جوړیږي د ریاست جوړیږي د ادارو جوړیږي دا د پارټۍ خبره نه ده دا د ملک خبره ده لا کم حالات چې جوړیږي کم چې فاصله سیوا کیږي کم چې رویه ادارو باندې چې کله بیانات راشي یا ټویټ راځي ایکس باندې یا چې کم خبره کیږي ډایرکټ نو مخاسله کیږي نو بیا خبره واچي لکه یو ټویټ ته خلکو ته تکلیفي غلطه ده غلطه ده کو پرس ک ټویټ کې غلطي زبوتم غلطه ویم خدا خو نشي کېدی چې په یو سړی ته 29 ورځې ملاقات بند کړي هغه سره سپای قدر خبرې نشي کولای هغه نه تا منډیټ واغستو دا هغه نه نه خواغستا دا حکومت تیار تاو کو هغه ورکر د اف آی آر یو کړي دا هغه مرګ دي شهیدان کړل او بیا چې د نو چې پر اکشن کې دا ټویټ راځي نو پاغه باندې بیا ادارې دغه میږي نو خبردار چې په خپل دغه باندې هم نظر ثاني دی وکړي شي کنه چې کم غلط زنګ په سایډ نه کیږي پکاده چې هغه نه کیږي حکم غلط چې دویم سایډ نه کیږي پکاده چې هغه نه کیږي ته اونې چې کېږي چې آیا تاسو یو سړی باندې 29 ورځې پس دا هغه سره ملاقات پرې خو دی شو او تاسو تمه لرګي چې هغه هغه په بدل کې ګل نه راګیلای دا خو نه چرل دا چې ګوره چې کوم تاسو خریف جمعتون دي هغه خو تماشا کوي هغه نه ګوري تاسو خو ګوري کنه چې تاسو ډایرکټ ادارې سره مخامخ کوي ګوره خبره دا مونږ کامیابی ګو یا نه کامیابی دا مسله نه ده تاریخ په لیکل کېږي یا ودا یادېږي چې رسوک په کم سایډ ول په سی سایډ ول په غلط سایډ ول نه چې حکومت خو تاسو هغه دی هغه غواړي چې ادارو سره حیثیت پوزیشن مغازي ته بونت لیدل چې ادارو سره مخامخ پوزیشن نشتا ادارې مونږ سره لګنګېدلي مونږ د ادارو سره نیو جنګېدلي مونږ د حکومت الیکټډ وزیر اعظم په هغه ټایم کې او دا سونه یم مولانا صاحب وایي چې زموږ سره دا هغه ټایم کې چا رابطه کړې و بلاول وایي چې زموږ سره چا رابطه کړې دا زموږ سره کوم منې چې دی هغه رابطه چا کړې و چې حکومت ترتاو شوی او مو ادارې سره نه ادارو خپل شو وقو چې څنګه حکومت ترتاو یو الیکټډ حکومت یو نیم کال با پاتې شو فیصله با عوام کړی و کې دي چې مونږ یې چې کړی وي هغه د حکومت درتاوي دو سره د خلکو همدردی سي واچوي اوس تاسو پارټۍ څه فیصله دي دا احتجاج نه کوم کړی احتجاج مونږ صرف صوبې پر وی نه هر ځای به اسلام آباد کې کی دي شي صوبه کې کی دي شي بلزم کې دي شي هغه څنګه سره دوانه فورم شتا مونږ ډایلاګ کوم پولیټیکل خلکو نظر یقین ساتو او ډایلاګ په هغه صورت کې په زبردستۍ ډایلاګ نه کیږي په باهمي رضامندي باندې کې په باهمي احترام کیږي او دی کې د حکومت او د ادارو رول سیوا دی هغه یو قدم راوځي بالکل مونږ تیار دو قدم ته خدا کو نشي کېدای چې تماله سیاسي سپیس نه راکې او ډنډې په زور نه ما سره ډایلاګ ممکن نه ده. شکریہ.